بسم الله الرحمن الرحیم. په لیکچر 12 کې موږ ویلیو بولډ ایټالیک انډرلاین. سو نن به راځو موږ به وایو سټرایک تھرو سبسکرپټ سوپرسکرپټ اینډ فنټ سایز انکریز ډیکریز. صحیح ده. نو راځو شروعات دیلو. صحیح ده. نو ټولو پهله به زه وکړم لږ لیکل. راشم څه به ولیکم؟ انګلیش بک. موږ څه شی دی؟ انګلیش بک دی. دا یې معلومات دي. صحیح ده. نو اوس فور اگزامپل سایز ورکول غواړئ دنه ورکولی شئ، دې نه هم ورکولی شئ لیکن لیمیټه پورې دی. صحیح ده. که بیا تاسو نور ورکول غواړئ، مزید مطلب تاسو نور سایز ورکول غواړئ، صحیح ده، لیکل غټول غواړئ، نو په ده به چک کوئ. کمول غواړئ په ده. صحیح ده. اوس زه راځم زه ورته وایم نه، ما ته څه وکړه، ما له چا دا معلومات را کړي دي چې دې کې ما له غلطۍ نه راوباسه. صحیح ده. فور اگزامپل به والمه. فور اگزامپل د ده دا جمله غلطه ده، نو زه به له څه وکړم، دا به سلیکټ کړم، په ده به له څه شی ورکړم، څه شی به ورکړم، سټرایک تھرو. نو هغه به خپله پوه شي، را به شي دا چې ریډ کوي، هغه ته به خپله پته ولګي چې دا څه شی دی، غلط دی. یا خو بیا هغه ټیک کړي، او که ټیک یې نه کړي، دا به دې څه شي کړي، لرې کړي. پوهېږي که نه په ده. صحیح ده. ایزي دی. صحیح ده. سلیکټ کوه، سټرایک تھرو والا پې اپلای کوه، نو هغه به واپس راځي. څه به یې کوي، یا خو به یې ټیک کوي، چینجز به پکې کوي، ټیک به یې کړي، او که نه نو دا به یا بیخي ډیلیټ کړي، او که ډیلیټ کوي نه نو یې چک دی خوا کړه، صحیح کړو. صحیح ده. په سټرایک تھرو باندې به پوه شوي انشاءالله. بل مونږ سره سایز فنټ سایز انکریز ډیکریز دی. دې ځینه هم شو ما ته وویله، دې ځینه هم. صحیح ده. اوس وړوکي نه وړوکي انسان مونږ څونه ورکولی شو، 1. صحیح ده. او غټې نه غټ سایز څونه ورکولی شو فنټ له، هغه دی مونږ سره 16:38. دا یې مونږ سره لارجسټ سایز دی. صحیح ده. که مونږ یې 16:39 کړو، 16:39. صحیح ده. 16:39. نو زه اوس راځم څه وایي، the number must be between 1 and 16:38. صحیح ده. نو تاسو د ده نه ډېر غټولی شئ لیکئ فنټ سایز، او نه د 1 نه کمولی شئ. صحیح ده. که زه راشم فور اگزامپل 0 ورکړم، 0 ولي 0 هم نه علي. صحیح ده. نو را به شو مونږ به یې واپس څه شي کړو، دې ځینه کم کړو. صحیح ده. پوهېږئ که نه. بل په شارټ کټ کې سره به څنګه کوو، نو زه راځم اون سکرین کیبورډ به دله راوړم. صحیح ده. OSK وینډو آر مې پریس کول، ته به ولیکئ OSK. الریډي لیکل شوی هم، خو ما بیا هم ولیکلو. صحیح ده. OSK دا اون سکرین کیبورډ راغلی. اوس که تاسو غواړئ د ده فنټ سایز انکریز کړئ، نو ګورئ کنټرول شفټ د سره څه شي کېږي، سایز انکریز کېږي، د سره ډیکریز کېږي، خو کنټرول شفټ به نیسئ. صحیح ده. بل که دې طریقې باندې نه کوئ، نو کنټرول ونیسئ، دا بریکټس دی د سره زیاتېږي او د سره کمیږي. پوه شوې. یو لیس دین ګریټر دین دی، یو سمپل بریکټس دي. صحیح ده. نو آی هوپ تاسو به دا زده کړي. بل موږ سره دی سبسکرپټ او سوپرسکرپټ. صحیح ده. اوس فور اگزامپل زه به نیو ډاکومنټ والم، څه شي کنټرول ان سره نیو ډاکومنټ. ګوره بلینک ډاکومنټ بالکل صفا رالی. زه اوس راځم دلته کې فور اگزامپل ما ولیکلو H2O. صحیح ده. H2O. بل مې ولیکلو 90 سینټیګریډ. فور اگزامپل دا سینه خو خیر دغه ته وي، خو زه ما داسې ولیکه. اوس تاسو وایئ چې مثال دا 2 زمونږ لاندې پکار دی، نو دا به سلیکټ کوي، څه به کوي، سبسکرپټ. او دا سیم بره پکار دی، دلته نه به راشي سوپرسکرپټ به کوي. نو د ما مطلب نه چې دا کولی شي. که ټیکسټ سره وي، دلته کې فور اگزامپل دا ما سره ټیکسټ دی، دلته کې زما دا اس دی، دا اس مې بره پکار دی، دلته به راشم، دا به سلیکټ کړم، دا بره کړم داسې. صحیح ده. مثال
یا چینجز کې مې دا اس لاندې پکار دی نو اس به سلیکټ کوم دا به څه کوم سبسکرایب به کوم صحیح ده نو آی هوپ دا ډېر ایزي څیزونه صحیح ده بیسیک څیزونه دي نو دا یې زده کړه ضرور ده مطلب که بیسیکس تاسو صحیح زده کوئ نو بیا مخې ته د اسانتیا وي صحیح ده نو تاسو په دې پریکټس وکړئ سو سی یو ان دی نیکسٹ لیکچر الله حافظ